سلامونه دوستان، الله دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. بخیر راغلی بیرته. نن به دوهمه ویډیو جوړو په دغه لړۍ باندې چې څنګه کولی شو ځان تباه او برباد کړو. په لومړۍ ویډیو کې موږ او تاسې په پروکراسټینیشن یا هم په زړه نازړه کېدلو باندې یا د نن کار سبا ته پرېښودلو باندې خبرې وکړې. نننۍ ویډیو کې به موږ او تاسې خبرې کوو په دې باندې چې زیاتره خلک راتلونکي د کار کوي نن ورځې پرېښودې. د راتلونکي همیشه په راتلونکي باندې فوکس کوي، په دې باندې غږیږو چې دا څنګه تاسو تباه کولی شي، کم تاوانونه لري او په آخر کې به دغه ستاسو کم نتیجې سره مخامخ کېږئ که د دغه فکر مطابق تاسو مخکې لاړ شئ. دا به د فلسفې نه، د سټوېسېزم نه، د سایکالوجي نه، د بعضو نورو برخو څخه ګورو او تفصیلي خبرې پرې کوو. نو راځئ چې لومړی د اسلام له نظره وګورو. په دې باندې خو موږ او تاسې ټول معلومات لرو یا پوهیږو چې اسلام د اوږدمهاله پلانینګ مخنیوی کوي، ځکه اسلام وایي چې اوږدمهاله پلانینګ چې دی ماده پرسته فکر ته ترجیح ورکوي یا انسان دنیوي فرسته کوي، انسان دغه ته مجبوروي چې دنیوي موضوعات ډېر مهم دي او ایمان یا آخرت ترې پاتې کیږي. د هغې ترڅنګ ابو هريره څخه روایت دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوشش وکړئ چې ښه اعمال وکړئ، ځکه د ډے اف ججمنټ یا قیامت ورځ دومره نږدې ده لکه دغه لاس چې د سینې څخه لرې دی. د دې مطلب دا دی چې ډېر اوږدمهاله پلانینګ مه کوئ یا ډېر په فیوچر ته یا راتلونکي جوړولو ته هڅه مه کوئ. کار وکړئ خو دومره نه چې تاسو نننی ژوند پاتې شي یا د آخرت هغه فکر تاسو نه ورک شي. دوم، اسلام وایي چې په الله جل جلاله باندې باور وکړئ او توکل وکړئ او په خپل ژوند کې مخکې لاړ شئ. ضرور نه ده چې تاسو 100% مسؤلیت په خپل ځان واخلئ او راتلونکي 100 کلن پلانینګ وکړئ، ځکه تاسو د سبا ورځې په اړه قوي معلومات نه لرئ یا مطمئن نه یاستئ چې تاسو به سبا ژوندي یاستئ او که نه، نو تاسو معلومات لرئ چې 100 کاله وروسته به څه حال اوسیږي. نو په الله جل جلاله باور وکړئ او توکل وکړئ او مخکې لاړ شئ او ډېر ژور پلانینګ یا ډېر راتلونکي ته کار کولو ته ضرورت نشته. او که کوئ هم په دې ځان مطمئن کړئ چې له نن څخه خوند واخلئ، په نن ورځ کې عبادت وکړئ. همچنان اسلام وایي چې تاسو باید په آخرت باندې ټول فوکس یا توجه وکړئ، ځکه تاسو دغه دنیا ته چې راغلي یاستئ دا یو امتحان دی. نو ضرور نه دی چې تاسو دغه د دنیوي ژوند د بیخي اوج ته ورسوئ یا دنیوي ژوند ډېر زیات جوړ کړئ، بلکې ستاسو توجه باید په دې وي چې دا اوساني ژوند ښه وکړئ، چاته ضرر ونه رسوئ، د خپل ژوند نه یو اندازه خوند واخلئ، د خپلو خلکو سره مینه وکړئ، عبادت وکړئ او اوږدمهاله ژوند چې په هغه دنیا کې به راځي هغې ته قوي پلان ولرئ او ښه عملونو سره هغې دنیا ته لاړ شئ. راځئ چې اوس په یو څه حقایقو تحقیقاتو باندې وغږیږو چې هغه په همدغه موضوع باندې شوي دي چې بعضې خلک فیوچر ته خو کار کوي خو له پرزنټ څخه خوند نه اخلي. لومړی تحقیق لورا کینګ کړی ده د یونیورسټي اف مسوري څخه په 2000 اول کال کې. په دغه تحقیق کې پیدا کړی وایي لورا کینګ conducted a study that found that people who are able to balance pursuing their long-term goals with finding meaning and happiness in their daily lives experience greater overall life satisfaction. په دغه تحقیق کې دغه لاسته راوړنه کړې ده چې هغه خلک چې دغه د ژوند اهداف ټاکل یا راتلونکي ته کار کول او د نن ورځ څخه خوند اخیستل، دوی میانروي ساتي یا توازن یا برابروالی ساتي، هغوی له ژوند څخه زیات خوند اخلي د هغو خلکو په مقایسه چې نن څخه خوند نه اخلي او همیشه راتلونکي ته کار کوي. دوم تحقیق چې عنوان دی د ډوال اسپیکټ تھیوري ریویو اپریزل اینڈ ری انټرپریټیشن 2009 کال کې یونیورسټي اف ټورنټو څخه کینن شیلډن کړی ده. د په خپل تحقیق کې پیدا کړی وایي شیلډنز ریسرچ proposes the dual aspect theory suggesting that individuals can simultaneously pursue both future oriented goals and present enjoyment to enhance overall well-being. According to the research, both are very important and none should be neglected. په دغه ریسرچ کې ټوله ایډیا یا فوکس یا سمري یا لاسته راوړنه دغه شوې ده چې مطلب خلک هغه څوک چې په دواړو باندې کار کوي، هم فیوچر ته کار کوي او هم له نن څخه خوند اخلي، هغوی ډېر زیات خوشحاله اوسېږي یا ښه ژوند کوي د هغو په اندازه چې یوازې یو باندې فوکس کوي. او ویلي دي چې دواړو ته باید توجه وشي، هیڅ یو باید له نظر ونه غورځولی شي. دریم تحقیق چې عنوان دی ټایم پرسپیکټیو تھیوري ریویو ریسرچ ایویډنس اینڈ امپلیکیشنز فار سوشل پرسنالیټي اینڈ هیلث سایکالوجي 2008 کال کې د یونیورسټي اف زوریک څخه فیلیپ زمبارډو کړی ده. په دغه ریسرچ کې کړي لاسته راوړنه ده چې Zimbardo's research on time perspective theory suggests that a balanced time perspective which includes a focus on both the present and future is associated with greater well-being and life satisfaction. په دغه ریسرچ کې همچنان همغه لاسته راوړنه ده چې هغه خلک چې په دواړو باندې فوکس کوي زیات خوشحاله یا خوښ اوسېږي له هغو څخه چې یو باندې کوي یا یو باندې هم نه کوي. څلورم ریسرچ عنوان چې د temporal focus, future orientation and maladaptive daydreaming 2018 کال کې یونیورسټي اف هایفا څخه ایلی سومر کړی ده. لاسته راوړنه people who are daydreaming a lot about the future cannot find satisfaction in the present life. وایي هغه خلک چې په روزمره ډول زیات خوب ویني یا زیات فکر کوي یا زیات خپل خیالونه بار بار تکراروي د راتلونکي په اړه یا راتلونکي د کار کولو په اړه بدون له دې چې په پرزنټ باندې فوکس وکړي، نشي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي یا هم راضي ژوند مخکې اوسي. اوس به راشو فلسفې نه به وغږیږو چې فلسفه څه وایي په دغه عنوان باندې چې راتلونکي ته کار وکړئ او له پرزنټ څخه یا اوسنۍ حال او اوسنۍ ورځ یا نن ورځ څخه خوند مه اخلئ. فلسفه وایي دا بنیادي دلیل د خفګان او د انساټسفیکشن یا غیر رضایت دی. یعنی هغه خلک چې په ژوند کې خفه اوسېږي، ډیپریشن لاندې ځي یا فشار لاندې ځي او یا هم د ژوند څخه راضي نه وي، اساسي مرکزي دلیل یې همدا اوسېږي چې دوی فیوچر ته ډېر کار کوي او له پرزنټ څخه پوره
خوند نشي اخیستلای. فلسفه وایي چې که چېرته تاسو همیشه فیوچر ته کار کوئ نو واضح خبره ده چې تاسو به له نن څخه خوند وانه شئ اخیستلی او د فیوچر مو هېڅ معلومات نه کېږي چېرته به ورسېږئ او که نه. دوم وایي چې دا ستاسو په اړیکو باندې هم چندان تاثیر کوي. که چېرته هم تاسو همیشه په فیوچر کې یاستئ فیوچر ته کار کوئ نو شاید چې خپلې ښځې مور او پلار یا کورنۍ ته هېڅ وخت ورنشئ کړی او د دې له امله ستاسو اړیکې ډېرې خرابې شي. درېیم وایي چې تاسو کولی شئ چې ریلیشنشپ اپورچونټیز د اړیکو فرصتونه یا بعضې نور فرصتونه د دې له امله لاسه ورکړئ چې تاسو به په فیوچر باندې ډېر فوکس کوئ یا ډېره توجه کوئ. په پرزنټ کې چې تاسو کوم اپورچونټیز مخې ته راځي هغه به ستاسو له ګوتو څخه ووځي. څلورم فلسفه هم چنان وایي چې دا ستاسو په صحت باندې شدید تاثیر لري. کولی شي زړه حمله مو زیاته کړي، چاغ مو کړي، بعضې نور خفګان، ډپریشن او سټرس، انزایټي دغه مشکلات تاسو ته ټول پیدا کړي چې د دې سبب کېدای شي چې تاسو په ژوند کې تاسو ته په غټه اندازه ضربه ورسوي. راشو د سایکالوژي له نګاه څخه به وغږیږو. سایکالوژي په نظر کې نیسي دغه موضوع له داسې نګاه څخه چې وایي چې که هغه څوک چې همیشه په فیوچر باندې کار کوي یا راتلونکي ته کار کوي او له اوسني یا نن ورځ یا ننني ژوند څخه خوند نه اخلي، دا هارمفل دی یا مضر دی او هغوی ته شدید ضررونه رسولی شي، هم د صحت له نګاه نه، هم د شخصیت له نګاه نه، هم د اړیکو او هم د پرمختګ له نګاه څخه. لومړی فلسفه وایي مایندفولنس اینډ پرزنټ مومنت اویرنس ډېر مهم دی. بافکري او د نن ورځ یا د نن حالاتو څخه ځان خبرول یا نن څخه خوند اخیستل ډېر مهم دي. فلسفه په دې باندې فوکس کوي چې فیوچر ته کار کول ډېر ښه خبره ده، خو که ته ډېر زیات په فیوچر باندې فوکس کوې نو شاید چې ژوند درنه تېر شي او فیوچر به دې هېڅ رانه شي. دوم هیډونیک اډاپټیشن په نوم یو عنوان دی په فلسفه کې. هیډونیک اډاپټیشن دې ته ویل کېږي چې انګلیسي کې درته ریډ کوم بیا به درته ایکسپلین کوم. هیډونیک اډاپټیشن this suggests that constantly striving for future goals without taking time to enjoy achievements in present moment can lead to a perpetual cycle of seeking happiness in the future. هیډونیک اډاپټیشن دې ته وایي که چېرته یو نفر خپله خوشحالي یا خپله خوښي په راتلونکي کې پورې وصل کړي، په راتلونکو اهدافو پورې د ده طبیعت داسې برابري کړي چې د هر خوشحالي په راتلونکي کې وصلي او راتلونکی به هېڅ راځي نه، نو دا به دې سبب شي چې دی به لانګ لایف یا په ټول عمر کې څه شی اوسېږي، خفه اوسېږي. سټوېسېزم د سټوېسېزم له نګاه څخه همغه نظر دی کوم چې دغه نور وویل. سټوېسېزم وایي چې راتلونکي ته پلان کول یا پلان جوړول یا هدف ټاکل دا ډېره ښه خبره ده، خو په راتلونکي کې دومره زیات مصروفېدل چې نن ورځ درنه بیخي هېره شي دا ضربه رسوونکی دی او بیخي مو تباه کولی شي. سټوېسېزم ترجیح دې ته ورکوي چې د طبیعت او د حالاتو مطابق ژوند وکړئ، ځان عیار کړئ، د حالاتو سره شکرګزاره واوسئ. نو ته که همیشه فیوچر کې یو خفګان مطلب مشکلاتو سره مخامخ کېږي په پرزنټ کې ته بیا هم همغه فیوچر کې او د نن څخه خوند نه اخلي، واضح خبره ده چې ته به خفه اوسېږي او ښه ژوند به ونه شي کړلی. سټوېسېزم وایي چې دا واضح یا ډېر غټ دلیل د خفګان، د نارضایت او د بعضې نورو غټو مشکلاتو کېدلی شي. اوس به وګورو د ساینس له نګاه څخه چې ساینس څه وایي. ساینس خو مخکې ما ایکسپلین کړي چې فلسفه مې درته وویله، دا نورې بعضې موضوعات مې در سره شیر کړل، دا ټول په خپله ساینس دی، خو ساینس یې په خپله ډېر منفي په نظر کې نیسي. ساینس وایي چې که ډېر زیات فیوچر ته کار کوي دا دې تباه کولی شي. بهتره دا ده چې دواړو ترمنځ میاندروي یا بیلنس یا توازن وساتلی شي او دواړو ته په کافي اندازه یو رقم کار وشي، هم راتلونکي ته کار وشي، هم له نن څخه خوند واخیستلی شي. هم چنان فوکس په دې کوي چې تاسو باید داسې فعالیتونه په ژوند کې ډېر کوئ چې هغه ستاسو ننني ورځ څخه تاسو ته د خوند اخیستلو وړتیا درکړلی شي. په شمول یو ساینټیفیک ریسرچ دی wandering mind is an unhappy mind په 2010 کال کې هارورډ پوهنتون کړی ده او په دغه سټډي کې فایند کړي دي وایي this study found that people's mind tender to wander and this wandering is often associated with unhappiness. وایي د خلکو ذهنونه معمولا هوایي شکل باندې ګرځي راګرځي او کله چې ذهن په ډېره هوایي بڼه ګرځي راګرځي مطلب اهداف ټاکي په راتلونکي کې یا تحلیل اخیستی اوسېږي، دا سبب د څه شي کېږي، د خفګان کېږي. د یو نفر ژوند ته شی راوړي، خفګان راوړي. او په شمول CGTN یو آرټیکل په دې باندې په خپل ویب سایټ کې لیکلی چې عنوان دی Balancing Future Goals with Present Enjoyment Finding Harmony in Life. په دغه آرټیکل کې پیدا کړي دي چې هغه څوک چې فیوچر ته ډېر کار کوي او له پرزنټ څخه خوند نه اخلي هغوی یو هم نشي جوړولی، نه دغه ژوند جوړولی شي او نه هم فیوچر جوړولی شي، ځکه د فیوچر وړاندوینه نه کېږي چې را به شي او که نه، او پرزنټ دی په خپله تباه کوي. د هغې تر څنګ بعض فیمس سلیبریټیز وایي چې life is available only in the present moment. وایي ژوند یوازې په پرزنټ ټایم کې دی، نن ژوند دی، د سبا معلومات نشته، نن څخه خوند واخلئ او په نن کې کار وکړئ. هغې تر څنګ هنري ډیوډ تھیورو وایي you must live in the present, launch yourself on every wave and find your eternity in each moment. دا هم چنان وایي چې په پرزنټ کې ژوند وکړئ، هم دا نن کار وکړئ، هم دا نن ځان پیدا کړئ او هم دا نن خپل ژوند جوړ کړئ. ډېر فیوچر ته اوږدمهاله پلانینګ مه کوئ. او زما شخصي نظریات هېڅ کله خپل فیوچر پرزنټ د فیوچر لپاره مه قربانوئ، ځکه د فیوچر د معلومات نه کېږي او که پرزنټ د قربان کړئ احتمال دی ولري چې دواړه له لاسه ورکړي. همچنان باید ووایم چې خپل پرزنټ د فیوچر لپاره مه قربانوئ، ځکه ستاسو پرزنټ اوسنی حالت د فیوچر څخه ډېر مهم دی. فیوچر نامعلومه دی، پرزنټ واضح دی، همدا نن ژوند وکړئ او نن څخه یې خوند واخلئ. دوم value your present life and people around you because in the future you may become highly successful but you may not have the people that you have right now around you. هغه خلکو ته ارزښت ورکړئ چې همدا نن مو شاوخوا اوسېږي، ځکه په راتلونکي کې شاید تاسو په لوړه اندازه کامیابه شئ، خو دغه خلک چې تاسو سره نن ورځ در سره دي شاید دغه خلک نه اوسېږي. مثال مور او پلار دی چې هغوی نه وي شاید چې هغه کامیابي بیا تاسو ته ډېر ارزښت ونه لري. درېیم the future is unpredictable and the present is now and you are living it. د راتلونکي معلومات نه کېږي، پرزنټ چې دی نن دی او همدا نن پکې ژوند کوئ، نو خوند ترې واخلئ. څلورم if you keep looking for the future will never come.
که چاته راتلونکي ته تاسو همیشه په سترګو یاست، راتلونکي په نظر کې ګورئ او پرزنټ څخه خوند نه اخلئ، دا راتلونکی به هېڅ رانشي او ټول ژوند به مو همداسې شي تیر شي. اوس به راشو په دې به وغږیږو چې دا مشکل څنګه له منځه یوسو یا دغه ستونزه څنګه له منځه یوسو. اول پریکټس مایندفولنس، با فکر اوسئ، مایندفولنس تمرین کوئ، کوشش وکړئ دې نه کار واخلئ، ذهن نه استفاده وکړئ چې هم پرزنټ هم فیوچر دواړه ته کار وکړئ، خو په دې پوه شئ چې پرزنټ له فیوچر ډېر مهم دی. دوم داسې اهداف وټاکئ چې هغه واضح اوسیږي، هغه د لاسته راوړل اوسیږي، ډېر غټ ونه اوسیږي، بې اصوله بې اندازه ونه اوسیږي، نامناسب اهداف نه وي. دریم توازن وساتئ د راتلونکي او د نن ورځې ترمنځ، نن خوند واخلئ، راتلونکي ته په یو اندازه کار وکړئ. څلورم همیشه شکرګزار اوسئ، هیڅ وخت ناشکري مه کوئ. پنځم خپل راتلونکي ته په اړه فکر کول مو محدود کړئ، ټایمینګ ورته وټاکئ، هر وخت راتلونکي په اړه فکر مه کوئ. شپږم داسې اکټیویټیز یا فعالیتونه ترسره کړئ چې پوهیږئ چې هغه ستاسو په ژوند کې خوښي راوړلی شي، کرکټ شو، فوټبال شو، بل شو هر څه چې خوند اخلئ. اووم مسلکي کومک لاسته راوړئ، که چېرته پوهیږئ چې خپله دا مشکل نشئ حل کولی، یو مسلکي کس څخه په دغه موضوع کې کومک لاس واخلئ. او اخر کې د کتاب پیشنهاد کوم چې همدغه موضوع کې در سره مرسته کولی شي، د پاور اف ناو ایکرټ هال لیکلی ده. درته دوه یوټیوبرز پیشنهاد کوم، جی شي ټي او مات ام ډي اویلا، او یو دوه اپس درته ریکمنډ کوم چې همدغه برخه کې در سره ډېره مرسته کولی شي، چې لومړی ګریټیټیوډ جورنل دی او دوم elx.com دی. په دې هیله چې دغه ویډیو در سره کومک وکړي او ستاسو په ژوند کې یو څه تغیرات راولي. منتظر اوسئ د درېیمې ویډیو په تمه. ډېره مننه.